شیرآقای 42 ساله به تازگی توسط حکومت اسلام آباد به شکل اجباری از پاکستان اخراج شده و از طریق گذرگاه تورخم به وطن بازگشته است. او که حالا در کمپ عمری با خانواده‌اش زندگی می‌کند میگوید که در طول 16 سال اقامتش در پاکستان از طریق حرفه‌ای که داشت نفقه حلال برای خانواده‌اش به دست می‌آورد. او خوشحال است که به وطن برگشته و از امارت اسلامی خواستار کاریابی در زمینه حرفه‌اش است. په پاکستان کې د پنجاب په خاوره کې ما 14 کاله تیر کړه. د پردی کوټې نه می پاک کړل، سنبال می کړل، زمالي ما بوټي می په قسم قسم خدمت می وکړه. زراله مور خپل وطن نه وس زور دا غواړم چې ما تاسو نه اصل لار د سیده کی ز خپل کاروبار وکم دلته چې آلته می خدمت کاوه د پردی ملک می جوړاوه دلته به خپل جوړ کما. ورور از ما هغه خلکو نامدارو کې دغه دا چې راشه ورور د خپل وطن چې زه جوړ نکما ته جوړ نکی دا به څوک جوړه منګله. از سوی دیگر مسئولان کمیته کاریابی کمپ عمری تورخم میگویند که امارت اسلامی متحد است تا زمینه کار را برای مهاجران بازگشته افغان فراهم کند. مسئولان همچنان می‌افزایند که تاکنون 4356 نفر را برای کاریابی ثبت نام کردند که از این میان 2156 نفر مسلکی و متبقی آنان غیر مسلکی هستند. 4355 تنه دي چې لدی جملې څخه مسلکی اشخاص 2155 تنه مسلکی اشخاص دي، باقی مانده چې د غیر مسلکی اشخاص دي. او وزارت کار امور اجتماعي کوشش دا کوي چې د دوی لپاره د کار زمینی برابر کړي او همیش لپاره د دې لپاره اوس دا تاکید ډیر زیات شوی چې په هر برخه کې د دوی لپاره اولویت حق ورکړي تر څو پورې هم د نقدي مرستو، هم د غذایي مرستو، هم د فني حرفوي زده کړو په برخه کې د استخدام په برخه کې د اولویت حق ورکړي. در همین حال شماری از افغان‌های بازگشته از این که توسط کمیته کاریابی نام‌نویسی شدند و امارت اسلامی زمینه کار را برای آنان در داخل کشور فراهم خواهد کرد ابراز خرسندی می‌کنند. پاکستان کې به تعلیم کول خپل وطن ته وسراغم ډیر زیات خوشاله ما او مشران راته ته تعلیم و کار ته برابر کوم. قابل ذکر است که بر اساس حکم ویژه امیرالمؤمنین حفظه الله کمیسیون متشکل از 23 وزیر زیر نام کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین بازگشته ایجاد شده تا به بازگشت کنندگان خدمات لازم را در بخش‌های مختلف ارائه کند.